السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. د یو آیات مبارک وظیفه له تاسو سره دوستانو شریک کوم چې له هغه نه بعد چې کومه دعا وکړئ الله تعالی یې قبلوي. د دې یو آیات په برکت سره به د الله تعالی هر دعا قبول کړي، هر خواست به دې قبول کړي، الله تعالی به دې هر حاجت در پوره کړي او هر جائز خواهش چې لرې انشاءالله الله تعالی هغه هم در پوره کوي. دا داسې یو مبارک آیات دوستانو بهترین چې حضرت یونس علیه السلام هم په زندگی کې ډیر ویلی ده. دوستانو د زندگی د کامیابی لپاره دغه یو مجرب عمل نن له تاسو سره شریک کوم. د دې ځان عامل جوړ کړئ انشاءالله. که دعا د قسمت په باب باندې کوئ، قسمت مو سم نه وي او غواړئ قسمت کې مو خوشحالیانې، قسمت کې مو مالداري، قسمت کې مو اتفاق، قسمت کې مو محبت او رشتې، دا ټول راسي او هغه د قسمت بندې دروازې بندې تالې خلاصې کوي او خپل تقدیر بدل کوي. دغه یوه وظیفه د دې یوې وظیفې ورد، د یوې وظیفې عمل شروع کړي او دا وظیفه د دوستانو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بس دغه یو آیات ځکه چې که یو انسان دا غواړي چې زما دعا دې قبوله شي، یو انسان دا غواړي چې زما خواهش دی پوره شي، یو انسان دا غواړي چې زما حاجت دی پوره شي او یو انسان دا غواړي چې زه دې په خپل مقصد کې کامیاب سم، هغه دې دا یوه وظیفه ډیره کوي. د دې یوې وظیفې هغه طریقه زه درته ښایم، پر هغه طریقه باندې یې وکړئ انشاءالله. چې کومه دعا کوئ الله تعالی یې قبلوي، چې کوم حاجت لري الله تعالی یې در پوره کوي. ستاسو په زندگی کې چې تاسو له هر څه سره مخ یاست، هر څه غواړئ په دنیا کې، د هر څه ارمان لري پر زړه باندې، د موټر، بنګلې، واده، اولاد، د دنیا یا د یو بل داسې کار یا بل یو خواهش می جائز خواهش مو په زړه کې وي، د دې ټولو غوښتلو لپاره به انشاءالله دغه یوه وظیفه چې تاسو وکړئ الله تعالی مهربانه ده چې دغه یوه وظیفه به دې هغه ټول حاجات در پوره کړي. ځکه چې حضرت یونس علیه السلام چې کله د ماهی په نس کې و، ماهی د دریاب په مابین کې و، نو له عقل ته که وګورئ چې دا خو ډیر ناممکن کار دی، بیا به ماهی له نس د ماهی به له دریاب راوځي، د ماهی له نسه به دی راوځي. خو دغه یونس علیه السلام چې دا وظیفه ډیره کوله، الله تعالی جل جلاله یې دعا قبوله کړه. د دغه په برکت سره ګوري له څومره غټ مشکل څخه خلاص شو چې ماهی له دریاب څخه راووتی او د دریاب وغاړې ته د ماهی له نس څخه حضرت یونس علیه السلام راووتی. نو دوستانو پریشانه کیږئ مه. په زندگی کې کله هر مشکل سره مخ یاست، مثلا اولاد نه لرئ، نارینه اولاد غواړئ، مال و دولت نه لرئ، هغه غواړئ، له دې مشکل سره مخ یاست، یا اولاد مې وي بې لارې وي، یا مثلا داسې یاست چې مثلا کاروبار کوئ هغه پر مخ باندې نه ځي، هغه له رکاوټو، له تاوانو، له نقصاناتو سره مخ یي، یا په زندگی کې مثلا خوند نسی اخیستلی، پر دنیا باندې، پر کور باندې، پر ژوند باندې خوند نسی اخیستلی، صحت مې بیمار وي، ناجوړه یاست، ناروغه یاست، د دې ټولو مشکل د حل کولو لپاره یا په زندگی کې مثلا داسې څه غواړئ چې د هغه په باب باندې تاسو دعاګانې کوئ خو هغه ډیر ممکن نه وي، ګران کار وي، تاسو غواړئ چې الله تعالی درته اسانه کړي، تاسو غواړئ چې الله تعالی مو دعا قبوله کړي او له هغه څه سره وصل شي چې هغه تاسو غواړئ انشاءالله. پریشانه کیږئ مه. دغه یوه وظیفه وکړئ په فضل د الله سره، د دې یوې وظیفې په برکت سره، لکه څنګه چې الله تعالی جل جلاله حضرت یونس علیه السلام له دومره غټ مشکل څخه خلاص کړي. ګوري چې د ماهی په نس کې له تاسو به الله پاک جل جلاله په دنیا کې چې له کوم مشکل سره مخ یاست الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي، الله تعالی به ستاسو خواهش در پوره کړي، الله تعالی به ستاسو حاجت در پوره کړي. نو زما محترمینو دوستانو دغه یوه وظیفه ورد وکړئ، د دې یوې وظیفې عامل ځان جوړ کړئ، خو صبر ورته وکړئ. هسې نه چې تاسو دا وظیفه کوئ او تاسو وایاست په یوه ورځ دې زما دعا قبوله شي، الله تعالی مهربانه ده چې تاسو خپل محنت کوئ، وظایف یې ډېرې کوئ، یو ورځ نه یو ورځ به ستاسو دعا ضرور قبلیږي، تاسو په خپل مقصد کې ضرور کامیابه کیږئ، ستاسو حاجت به ضرور پوره کیږي. ځکه چې یونس علیه السلام له ماهی له نس څخه راووتی، الله تعالی ته هېڅ ګران کار نه ده.
چې یو انسان ته د ماهي په نس کې زندگی ورکوله، ماهي ته د دریاب په نس کې زندگی ورکوله، بیا هغه ماهي ته الله تعالی امر کوي چې د دریاب غاړې ته یوسه او له خپل نس څخه یې راوباسه. نو الله پاک جل جلاله پر هر څه مهربانه ده، الله تعالی پر هر څه باندې قادر ذات ده. الله تعالی ستا هر دعا قبلوي، تعالی هر مشکل څخه خلاصوي. یونس علیه السلام چې 40 ورځې په هغه د ماهي په نس کې پروت و، له 40 ورځو نه بعد یې هغه دعا الله تعالی قبوله کړه. نو ته هم وظیفه کوه، یا 40 ورځې یا کال یا میاشت یا یوه ورځ، یو ورځ خو به راځي الله پاک جل جلاله دې دعا قبلوي. دوستانو د وظیفې طریقه درته ښیم. وظیفه ده، دا وظیفه ده لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چې له هر لمانځه نه فارغه سواست، اول خو به 3 واره درود شریف ووایاست، اللهم صل علی مبارک ده. له هغه نه بعد به 100 واره دا وظیفه وکړئ. که پر هغه ځای باندې ناست یاست، که روان یاست، که ولاړ یاست، که تسبیح در سره په لاس کې وي، هر وخت یې ویلی شي، خو کوشش وکړئ پر هغه ځای باندې کښېنئ د لمانځه نه بعد سهار لمونځ وي. ولې؟ ځکه چې هلته د دعا موقع ډېره ښه وي. دغسې په روانه خو د دعا موقع دونه نشته لکه هغه لمانځه نه بعد. نو کله چې مو ووایئ له هغه نه بعد لاس پورته کړئ، په ډېره عاجزي خشوع سره دعا وکړئ چې یا الله لکه څنګه چې دی یونس علیه السلام د ماهي له نسه راوایستی، یا الله پاکه زم په داسې مشکل کار کې گرفتار یم، یا الله زما دعا قبوله کړې، له هغه مشکل کار څخه مې وباسي. یا الله فرانکی حاجت لرم را پوره یې کړې. یا الله مال و دولت ته ضرورت لرم، یا الله مال و دولت راکړې، مالدار مې کړې، له فقر مسکنت غریبي سي هره دعا مو په زړه کې وه، هره دعا مو په خوله باندې زده وه، هغه دعا وکړئ، انشاءالله الله تعالی جل جلاله مو دعا قبلوي. دا وظیفه و دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو خوښه سي او ویې هم کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم ضرور شریکه کړئ. پر الله تعالی مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.